تازه خبر پاکستانی پوځ ته د ملایعقوب صبر تمام شو. وایي منافقت مه کوئ، همدا تاسو یاست چې زموږ پر ضد د داعش ملاتړ کوئ او افغانستان ته یې لیږئ. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب. د پاکستان د پوځ د ادعاو په اړه د افغانستان د ملي دفاع وزارت اعلامیه. د پاکستان د پوځ د بیان وروستۍ ادعاوې بې مسؤلیت او له حقیقت څخه لرې دي. د خیبر پښتونخوا په یوه داسې سیمه کې چې د پاکستان پوځ تر کلک امنیتي پوښښ لاندې ده، د چیني اتباع وژل کېدل د پاکستاني امنیتي ارګانونو کمزوري او یا هم له حمله کوونکو سره همکاري په ډاګه کوي چې په دواړو صورتونو کې مسؤلیت د پاکستان حکومت ته متوجه دی. د دا ډول پیښو د پرې ګوته افغانستان ته نیول د موضوع له حقیقت څخه د توجه اړولو ناکامه هڅه بولو او په کلکه یې ردوو. اسلامي امارت له خپلې خوا د چین هېواد ته په دې مورد ډاډ ورکړی او هغوی هم په حقیقت کې پوه شوي دي چې افغانان په داسې موضوعاتو کې ښکېل نه دي. موږ د داعش خوارجو ګڼ موارد لرو چې د پاکستان خاورې څخه افغانستان ته رااوښتي. د هغوی خاوره زموږ په ضد کارول شوې او پیښې له هغه هېواد څخه تنظیم کېږي چې پاکستان یې باید په اړه ځواب ووایي. موږ د پاکستان ثبات او امنیت د افغانستان او سیمې په ګټه بولو او د پاکستان د ولسونو په ورورۍ او ښو اړیکو باور لرو. یاده دې وي چې پرون د پاکستان پوځ ویان ادعا وکړه چې پر چینایانو برید له افغانستان څخه پلان شوی و او ځانمرګی هم افغان و. نوموړي همداراز ویلي چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاریږي. خو شنونکي بیا د طالبانو یاد ښکاره دریځ ستایلی او وایي چې پاکستان غواړي افغانستان بدنام او چین سره اړیکې خرابې کړي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.